سلامونه مینه او درناوی ان شاء الله ټول سره روغ او جوړ اوسئ که یونسکو سازمان ته وای د سره ځم که محکمې ته وای هم د سره ځم او که هر رسمي او اکاډمیکه اداره علمي اداره تاریخي اداره د تاریخ څیړونکې اداره سیاحت چیرې وي بیا هم که وای د سره ځم نور به د افغانستان 15 کاله تاریخ نه یادوي په اسناد په ثبوت په علمي بنسټونو علمي څېړنې او بالاخره په یو مجموعي څېړونکو په واسطه زمونږ او تاسو د هېواد تاریخ 2026 کاله ده. بیا تکراروم 2026 کاله هر چیرې چې وای زه آماده یم چې ولاړ شم او په ثبوت په اسناد یې درته ثابت کړم. زه له تاسو څخه هیڅ نه غواړم، فقط یوه غوښتنه یوه هیله لرم چې یو واقعي افغان را پیدا سي، یو تجار، او دغه 1500 پاڼیزه یعنی 1500 ورقیزه 500 پیجز کتاب په یو رسمي او دولتي مطبوعات کې په پښتو وژباړي چې وروسته له هغې موږ او تاسې وکولی سو چې دا ارزښتناکه کتاب د افغانستان په پوهنتونونو کې، په مکتبونو کې او په څېړنیز مرکزونو کې خلکو ته، ځوانانو ته، څېړونکو ته، سپین ږیرو ته، زنانو ته، هر افغان ته وروشوي او خپل تاریخ نه خبر سي، خپل ارزښت نه خبر سي. او دغه سلګونه تاریخي اثار، باستاني اثار چې دغه دي د د لټولو پایله باید وکړو، ځکه ډېری غلا سوي دي خو نومونه دلته شته. دغه نوم به د ځینې اخلو د خیره چې هر موزیم کې د دغه سند په اساس چې کله کندل سوي دي د دغه سند په اساس او د دغه لابراتواري نتیجې په اساس هغه به وایي چې دا زموږ د موږ ته بېرته راکړه. حمایت مو غواړم، په لایبرري کې مې کتاب اچولی ده، زه تاسو ته درښیم. ګران افغانانو، دغه کتاب دی د آرکیالوژي اف افغانستان. ګران افغانانو 2026 کاله او یو شی بل تاسو ته وایم، اصلي اثار د ده کتاب چې څېړل سوي دي، اول کندل سوي دي، لابراتوار سوي دي، څېړل سوي دي، ډېر غټو اثار پېژندونکو او لرغون پېژندونکو باندې تحقیقونه کړي دي. دا اصلي اثار منډیګک یعنې د کندهار او په هلمند او په ننګرهار او داسې نورو ځایونو څخه دا اثار راټول سوي دي. ګران افغانانو، دلته مې تشریح تاسو ته ایښودې ده او دا هم خپله کتاب دی. دا کتاب دی، علمي کتاب ده، هغه کتاب نه ده څه ورته وایي، روایتي کتاب نه ده. داسې یو ارزښتناک کتاب ده، همدا اوس د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو لایبرري کې فزیکي موجود ده. لندن کې هم شته ده، نیویارک کې هم شته ده، سان فرانسیسکو کې هم شته ده. قربان اوسم. ګوره اکاډمیک پریس ده، هوایي خبره نه ده، فقط دغه ترجمه است تر څو انشاءالله زموږ او تاسو راتلونکی نسل او اوسنی نسل دا ټول په دې تاریخ باندې خبر سي.